ته ختم شوې خاینه خبرې وکړه که نه ما خبره یې بنده کړه هغه خاین د برېښنا په وسیله مشر ته ځورونه ورکوي هغه زندان ته د دننه کېدو لیوه لاره پیدا که که نه نو همداسې مخامخ پرې برید کوم لکه چې یوه لاره شته اوه د شیخ احمد لور مریم په خیر راغلی مهرباني وکړه کښېنه ژوندی اوسې هغه زه له تا نه یوه غوښتنه لرم ته څه غواړې ووایه ګرانې زه غواړم چې یو د خیر کار وکړم زندان کې چې کومې ښځې اعدامېږي هغوی ته خوراکي توکي ویسم خو زه په دې نه پوهېږم چې زندان ته خوراکي توکي څنګه ویسم کیدای شي چې ته له ما سره مرسته وکړې اوس مهال په زندان کې یو ترک جګړن ساتل کیږي هغوی هیڅوک نه پرېږدي چې دننه شي خو ته یو قمندان یې څنګه هغوی ستا خبره مني زما پکې څه ګټه ده سمه ده داسې چې د نو بل ځای ته یې وړم صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه سمه ده دواړه یو ځای زندان ته دننه کیږو ژوندی اوسې قمندانه دلګی مشره هغه کم عقل نه دی مریم ته ډېر ګوري زه یې نشم زغملی سمه ده ډاکټره خبره ډېره مې اوږده ده لږ غلی شه زه خبره نه اوږدوم خو دا به وګورې چې زه له هغه سره بیا څه کوم ستا له برکته به هغه ښځې ډېرې خوشحاله شي مخکې له مړه کېدلو نه خو به لږ ښه خواړه وخوري ته ډېره ښکلې یې پوهېږې مریم هغه واشي دی واشي چا کوم څه وویل لاره خو راته وښایه قمندانه ښه مخامخ وروسته بیا کیڼ لورې ته کارتانونه راښکته کوئ زر کوئ زر کوئ لږ بیړه وکئ زر کوئ سمه ده قمندانه سمه ده زړه مې راته وایي چې په دې سر یې ووله ارامه اوسه ډاکټره زه ارامه یم ډلګی مشره ارامه یم پوه شه هغه نیول شوی جګړن هم دلته ساتل کیږي هو دلته دی په دې ودانۍ کې دی له دې نه وروسته خو به یو پیاله چای څکو که نه څنګه دې خوښه ده لاره خوشې که مخې ته دې ګوره که نه سړیه هغه زه هغه ډېره تږې شوې یم دلته چېرته اوبه شته قمندانه زه یې درته راوړم ژوندی اوسې شیطان دا راته وایي چې په دې سر یې ووله چې ختم شي موږ د شیطان خبره نه منو ډاکټره ته لکه چې د سردار قمندان له امر نه سرغړونه کوي مریم موږ باید پوه شو چې سردار قمندان چېرته دی ته صبر وکړه جلیله وروره زه یې ګورم سمه ده
ودرېږه چېرته ځې زه له فاضل قومندان سره راغلی یم سمه ده تېره شه ولتاژې ډېر کا ډېر کا دا خو د یو اوس غږ دی نور یې هم ډېر کا خدایا سر زوری جګړه ده چغې ووهه چغې ووهه که نه زر کوه ولتاژې ډېر که ډېر که وژنم د یو ځه جګړن بېهوشه شو په هوش یې راولئ په هوش راشه په هوش راشه ته دلته څه کوې مېرمنې هغه زه د مېرمنو ځای لټوم له دې ځایه لاړه شه هغه مېرمنه څوک وه دلته یې څه کول د مېرمنو ځای لټوه ډلګی ماشه ته څه فکر کوئ هغوی له زندان نه ډېره ښه ساتنه کوي په ځانګړي ډول چېرته چې قومندان ساتل کېږي هلته یې ډېر ساتونکي درولي دي که موږ د زندان د دروازې له لارې نه دننه شو وژني مو قومندان صاحب ته به مو نه رسېږو نه موږ باید بیړه وکړو که نه نو هغه یو اوسنومی خاین سردار وژني والله داسې ښکاري کوم ساتونکي چې د مشر له ځای نه ساتنه کوي او کوم ساتونکي چې په زندان کې په نورو برخو کې اوسېږي باید اړیکې پرې شي موږ ته په ډېره کچه چاودېدونکي توکي او د زندان د دیوالونو د ورانولو لپاره یو بلدوزر پکار دی په اصل کې یو ځای راته معلوم دی چې موږ دا شیان ترې لاسته راوړلی شو څه خبره ده د ډزو غږ راغی زر کوه زر کوه هله نو ډاکټره پلټنه پیل کړه ډلګی مشره
ګوره جلۍ کار وشو زه هر څه وینم ډاکټره. سمه ده ډېر ښه. اوس غمه سرداره مونږ راځو. مه بېهوشه کېږه جګړه نه، ځورېدنې نه تېښته نشته، تر څو چې نه یې مړ شوی همداسې دې ځوروم. کم حقله په دې حالت کې هم له مانه ډارېږې که نه؟ افسوس دې وي ستا په غیرت. ته بېچاره یې جګړه نه، سنګوریان پای ته رسېدلي، تا دلګی مشر ډاکټر هغه مریم په دې کلي کې ښخوم، څوک به ستاسو مړي هم پیدا نه کي. په دې کلي کې زه تا ښخوم خاینه. تو سرزوریه ما تل د دې ستر مان کوه جګړه ده، په وهلو وهلو دې وژنم، مرداروم دې. دلګی مشره مریم چمتو ده، زر کوم. بسم الله. زرکه او مریم چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. څه خبره ده ډګروال بشیره؟ ته هم دلته اوسه، زه یې ګورم. ته هم راشه. څه خبره ده؟ منډه کوي منډه کوي، وګورئ زر کوئ بیړه وکئ. مخکې شئ. هغوی راغلل جلیله وروره حرکت وکړئ. دا دلته څه کوي چې را روان دی؟ ودرېږه، تسلیم شه. ودرېږه. نن د تابه جوړونکي ورځ ده، نن ستاسو د وژلو ورځ ده وحشیانو. خبره ده منډه کوي. مخکې شئ.
دلته څه خبره ده څه خبره ده ودرېږه یوزه دا دی موږ راغلو ودرېږه ما تخته دی واتخاینه ډاکټره پرېږده هغه پسې مه ګرځه باید قومندان صاحب وژغورو قومندان صاحب ماشه 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 راورسېدلو وزغمه خیر دی وزغمه ماشه راځه ماشه جلیله بوټانې هلته دي هغه راواخله دا چې ته ټپي شوې زه ډېره وډاره شوم ان دا چې زه تر اوسه تا سم نه پېژنم خو زه چې هر ځل درته ګورم زړه کې مې نوې هیلې را پیدا کېږي مریم ته څنګه پوه شو چې زه یم دا څوام ځل دی چې زه ټپي کېږم او هر ځل چې سترګې خلاصوم ته مې څنګ کې اوسېږې مریم مریم ته له مانه نه یې په تنګه شوې هم زه هیڅ نه غواړم چې ته ټپي شې او وځورېږې خو خوښېږي مې چې زه له تا سره مرسته وکړم قومندان صاحب ډېر شکر ده چې ښه شوی یې ماشه څنګه یې ښه یې ماشاءالله ماشاءالله د خدای شکر دی ښه یم په ښه وخت کې راورسېدلی جلیله اوس مهال موږ چېرته یو موږ پولې ته نږدې یوې کرونده کې یو قومندان صاحب دلته هېڅوک موږ نشي پیدا کولی جلدی مشره ځواب راکړه جلدی یوه شېبه هغه داسې ولې کوي نازه سخته غوسه ده ها په رښتیا چې ډېره غوسه ده په پرله پسې ډول اړیکه نیسي هغه ولې دومره زر زر اړیکه نیسي زه خو په دې اړه داسې فکر کوم چې هغه جلۍ دلته د پیښو په اړه ډېره اندېښمنه شوې ده جلیله د حالت په اړه دې راپور ورکړی هو قومندان صاحب هغوی پوهېږي چې موږ ته ژغورلی هغه غواړي چې له تا سره خبرې وکړي سرداره